ملګري لقمان ورور څومره ملګري دي، څومره مشران دي، څومره ځوانان دي، کلي محلي خلکو ټول ستړي مشي او هر کله له خوشاله آباد څه دلته نن چې موږ کوم افطار پارټي کړې وه د هغې غرض او مقصد صرف دا و چې موږ په دا کلي کې په دا وطن کې سره کښېنو، چت شو، یو زوی شو، ورسره په یو دسترخوان باندې کښېنو. پیغمبر سلام حدیث هم دی او د هغه طریقه هم ده چې سړی یو بل له دعوت کوي، دغه سره مینه محبت زیاتېږي. او بیا چې په یو دسترخوان سړی کښېني نو هغه بیا داسې وي چې د اتفاق او د اتحاد یو خپل یو فضا د هغه نه جوړېږي. نو په دغه بنیاد باندې موږ دلته تاسو له د افطارۍ اهتمام کړی و. ډیره مننه د جماعت اسلامي ویکې امیدوار قاضي مومن صاحب او وسره د کوم کمبر ارکان او کارکنان او وسره د خپلې محلې چې څومره روغلي خلک یو دلته ټولو له هرکلی ستړي مشي خوشامدید یو. الحمدلله موږ چې دا نن غونډه کړې دا صرف او صرف د اتحاد د اتفاق د یووالي لپاره کړې وه. ټیکاله خوراک سیستم کا سوچ کې په هر خونه کې الحمدلله کېږي، خو موږ مقصد چې کوم دی کنه د اتحاد د پوره د مینې محبت د ورورولۍ په بایچاره باندې دغه وجه موږ دا غونډه وکړله. موږ چې باقاعده سره کینو نو ستایو وشو مینه محبت د غونستې وجه نه زیاتېږي. دا نه په یوه پارټۍ پورې تړو، دا نه په فریق پورې تړو، نه په یو فرد پورې تړو. دلته الحمدلله قسمه خلک راغلل خو چارې ښه کورې اباد هغه دعوت مې ته کړه او هغه دعوت یې سر په سترګو قبول کړی. موږ یې ډېره شکریه ادا کوو. روژه ده او الله پاک کوي چې څوک یو سړي له روژه بوته کړي، الله پاک ډېر غټ اجرونه ورکوي. هر یو شی په یو په دوه یو په اویا دي. موږ هم دغې مینې له راغلي یو، دغه اتحاد له راغلي یو، دغه یووالي له راغلي چې انشاءالله دا خو کلی دی او محله ده او کندی دی چې موږ به ټول قوم په یوه پلیټفارم کې یو قوت پرې جوړوو او یوه به هم خبره وي او یو به هم اواز وي انشاءالله. په وطن کې به انشاءالله د خوشحالۍ دپاره، د ترقۍ دپاره، د خیرسګالۍ دپاره انشاءالله موږ کورونه کوو، منډې تړلې به کوو. یو ځل بیا د کلي محلې د جماعت اسلامي مشرانو ټولو شکریه، زړه کومې نه شکریه ادا کوم.